پدی جمعة المبارک باندې زمون بیان د مسلمان په اذیت او تکلیف باندې ده. یو مسلمان ته تکلیف ورکول، اذیت ورکول د شریعت د مخې نه ناروا دي. دغه اذیت او تکلیف د یو مسلمان کدا په هر نوع باندې وي، په هر ترتیب باندې وي، اسلام د دې خبرې شدید ترین مخالف دی چې بل مسلمان ته تکلیف ورکړی شي، بلکې دې نه منع کړی د ځای په ځای باندې. انسان خو ډېر لوی مقام لري، بلکې اسلام د زناورو چې زناورو ته به هم تکلیف نه ورکوي، اذیت به نه ورکوي.